مثال دا کسانو چې خرج کوي مالون خپل فی سبیل الله پلار د الله کی څنګه مثال دی کمثل حبۃ حبہ دانا پشان د یوې دانې دی لکه د غنم یو دانه ده او هغه دې وکرله دغه یو دانې څه وکړل انبتت 7 سنابل دا د غنمو چې کومه خوشه ده دې د سنابل ده کمثل حبۃ پشان د یوې دانې دی انبتت 7 سنابل چې زرغون کی و خوشي یعنی یو دانه وکړل شو او دا غینا یو بوټی راووتو او پاغې کې څو وږي دي څو خوشي دي و 7 او بیا په دې خوشه کې دانی وی کنه نو فی کل سنبلتین په هر یو خوشه کې 100 حبه سل دانی وی یو دانی او وږي زرغون کړل او خوشه او هر یو خوشه کې سل دانی دي یعنی یوې دانی او سو دانی زرغون کې او صرف دانا والله یضاعف لمن یشاء کله جستا اخلاص سی وای نو الله دو چند کوي چاله چې خوښ دا سه شو لکه چې یو دانی سوار د 100 دانی زرغونه کې دستا مثال چې کله د الله په لار کې مال خرج کو او څنګه شریعت ویلی دی او مگر اند خرج کو نو که 1 روپے دے خرچ کا 1 دینار 1 درہم 1 ریال دے خرچ کو نو د دې اجر او ثواب به څومره ملاویږي یعنی 1 کو 200 او چې کله اخلاص سی وای نو الله دو چند کوي یعنی 1 په سوار لسو او کله قران یا ضعافا مضاعفا دو چند په دو چند کول سره یعنی 1400 ضرب 2 2800 الله سره څه کمیشتا ولله خزائن السماوات والارض لبر او د خطه چې څومره خزاني دي ټول د الله سره وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم اس یو شی داسې نشته مگر الله وی داغي خزاني زما سره او مونږ نه را لیږو مگر په یو اندازه مقرره باندې چې تا کې اخلاص ولی نبی رسول الله والسلام فرمایلی چې یو تن که د احد د غر برابر سره زر د الله په لار کې خرج کی زما د صحابي هغه یو چوم هغه یو موټي اوربشو یا غنمو ته نه رسي ولی الان کې چرته د احد د غر عمر سونا سومنه به اندازو وکړه دا غي قیمت وګوره او بلی غاړې ته هغه یو چوم اوربشي یا غنم هغه ته وګوره دا دوانو کې دا فرق د څه د وجه راو اخلاص ټول کمال څه دی فی سبیل الله او فی سبیل الله چرانشي نو یو د شریعت غ طریقه او دویم اخلاص صحابه اخلاص دومره چې اگر کاغي یو چون یعنی یو موټي اوربشي یا غنم د الله لار کې خرج کړي نو زموستا د احد د غر عمره هغه سونا غي ته نه رسي دا غي اجر او ثواب ته نه رسي دا غي اخلاص زیات الله دې مونږ کې هغه رنګ اخلاص پیدا اول خو خرج کوونه ډکه دا وی چې هر غریب بشي کمی بشي او گچرته خرج کو نو بیا ډکه کروري وو چې الله به واپس راکی کرا به نه کی او اجر به راکی او کرا به نه کی دا وی کنه کله تا کې اخلاص موجود وي نو مثال ستاد انفاق دا غیوي دانې ده چې یو دانا اغي وګي زرغون کړل او هر یو وګي کې سلسل دانی دی هر یو خوشه کې سلسل دانی دی یعنی یو دانا اغي اغي وسوا دانی زرغونه کې او صرف دانا والله یضاعف لمن یشاء کله چې تا کې اخلاصي نو الله سکی دا ډبل کی یعنی یو په سوار د سوا او کله کله وی اضعافا مضاعفا یعنی دو چند په دو چند کولو یعنی یو په 28 ټول کمال پس کې ده په اخلاص کې الله دې مونږ کې اخلاص پیدا کړي